پر کرونا ویروس هم مهاله په ماشومانو کې نوې ناروغي. د کرونا ویروس سره هم مهاله اوس په نړۍ کې پر ماشومانو د یوې نوې خو سختې ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړل شوی دی. په کرونا ځپلي 2 اروپایي هیوادونو برېټانیا او ایټالیا کې په ماشومانو کې داسې خطرناکه ناروغي پیدا شوې چې د کرونا په څېر ساري ده او ماشومان د مرګ تر بستره رسوي. ایټالیا او برېټانیا کې د روغتیا برخې پوهان د یوې داسې ناروغۍ پلټنه کوي چې التهابي ده او ډېر ماشومان پرې ککړ شوي دي. چارواکي د یادې نوې ناروغۍ او کرونا ویروس ترمنځ د اړیکو څېړنه کوي. د انګلستان او ایټالیا روغتونونو ته دا مهال ډېر ماشومان له لوړې تبې، د ستوني درد او د بدن د خارښت له تکلیف نه وروړل کیږي. تر دم ګړی لا ډاکټران نه پوهیږي چې دا څه ډول ناروغي ده او آیا علاج یې ممکن دی. دا ناروغي ډیره له 9 کلونو کم عمره ماشومانو کې پیدا شوې ده. نوې ناروغۍ کې ماشومانو ته توده تبه، د ځان خارښت او د پوټکي لرې کېدو نښې پیدا کیږي. د انګلستان روغتیا وزیر سټیفن پویس خبري کنفرانس کې د ماشومانو دا نوې ناروغي یاده کړه او ژوره اندېښنه یې پرې څرګنده کړه. د ایټالیا بیرګامو ښارګوټي کې 20 ماشومان له دې بیمارۍ سره روغتون ته وروړل شوي دي. یاد ښار کې ډاکټران وایي دوی په یو کال کې هم په دومره شمېر ماشومان له داسې بیمارۍ سره روغتون کې نه دي داخل کړي. کرونا ویروس په اروپا کې ایټالیا، انګلستان او هسپانیا هیوادونه ډېر ځپلي دي. خو دا ناروغي تر دم ګړی یوازې په برېټانیا او هسپانیا کې موندل شوې ده. ویره دا پیدا شوې که چېرته دا ماشومانو دا ناروغي هم وبایي حالت غوره کړي، کنټرول به یې د ډاکټرانو او ساینس پوهانو لپاره اسانه نه وي. لا ډېر نور معلومات د خبریال پر بېلابېلو پتو وڅارئ.